د افغانستان او پاکستان ترمنځ غټه سیالي. راشد خان په اړه افغانانو ته څه وویل؟ سلام ستړي مشئ. سبا ماښام 9:30 بجې به افغان لوبډله په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې د پاکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. پاکستان خپلې دوه لومړۍ لوبې له هند او نیوزیلینډ ګټلې او افغانستان بیا سکاټلنډي لوبډله ماته کړې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې ته بیا مینوال ډېر په تمه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکېچونو له امله د دواړو هېوادونو د وګړو ترمنځ ځینې حساسیتونه شته چې له امله یې دغه لوبه د پام او جذبې وړ ګرځېدلې. افغانستان کې ټولنیزو رسنیو کې کارکوونکو ویلي چې له پاکستانه لوبه ګټل دوی ته د نړیوال جام د ګټلو هومره ارزښت لري. ډېرو افغانانو بیا دعاګانې کړې، ځینو یې په بریا نظرونه منلي. عربي اماراتو کې میشتو افغانانو بیا لوبې ته ځانګړې امادګي نیولې او له درې رنګه بیرغ سره به د دوبۍ کرکټ لوبغالي ته ورځي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان هیله وښوده چې افغان لوبډله به له پاکستان سره ښه لوبه وکړي او ماتې به ورکړي. راشد خان تر لوبې یوه ورځ مخکې په دوبۍ کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لوبه به دواړو خواو ته له فشاره ډکه لوبه وي، خو د افغان لوبغاړو هڅه به دا وي چې عادي لوبه وکړي. هغه وویل ذهني فشار خو وي که هره لوبډله وي، خو موږ ورسره ژوند کوو او عادي شوي یو، خو کله چې لوبه پیل شي بیا ټوله توجه په خپلې تجربې باندې وي. کولی شو چې دا فشار هینډل یا کنټرول کړو او ښې لوبې ترسره کړو. مطمئن یو چې 100% هڅه به کوو، کوښښ به مو دا وي چې ښه لوبه وکړو او لوبه وګټو. راشد خان وویل چې د پاکستان لوبډله هم غښتلې ده، خو د افغانستان د بیټینګ لاین ښه دی او بالنګ مو هم په نړۍ کې یو نوم دی. زموږ به کوښښ هم دا وي چې عادي لوبه وکړو او په ځان کوم فشار رانولو او مینوالو ته یو ښه زیری ورکړو. هغه دا هم وویل چې د افغانستان او پاکستان پخوانۍ لوبې ډېرې سختې لوبې شوې وې او تر وروستیو اورونو پورې رسېدلې وې. په 2019 کال کې انګلینډ کې د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه کې مینوالو له یو بل سره شخړې کړې وې چې یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي وو او پولیسو هم لسګونه کسان نیولي وو. راشد خان د دواړو لوبډلو له مینوالو غوښتل چې دې لوبې ته د لوبې په سترګه وګوري او شخړه دې نه کوي. هغه وویل لوبې د مینې پیغام ورکوي او مینوال باید له لوبې خوند واخلي. په هر حال په سبانۍ لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله تاسو د افغانستان او پاکستان د لوبې او د راشد خان د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا چې تاسو شکر ته راځم پرې وبخښئ. دا مو سپارم د الله په امان.